بالاخر هغه څه وشول د کوم نه چې مونږ یریدلو. مطلب امازون آفیشیلی دا اعلان وکړو. مطلب امازون دا خبره بالکل واضح کړه چې هغه کسان چې هغه په یو ای کې په انډیویډوال اکاونټ باندې کار کوي، اوس د دې نه بعد امازون چاته هم د اجازه نه ورکوي چې هغه په یو ای کې په انډیویډوال اکاونټ باندې خپل بزنس وکړي. اوس امازون بالکل دا یو وارنینګ جاری کړو چې څومره هم انډیویډوال سیلرز دي یا به هغوی کمرشل لایسنس جوړي او یا به د هغوی اکاونټ ډي اکټیویټ یعنی له منځه ځي. خو دې کې د پریشانۍ هیڅ خبره نشته، ځکه چې هغه کسان چې هغوی لانګ ټرم کار کول غواړي، یعنی داسې کسان چې هغوی غواړي چې د هغوی بزنس دی همیشه وي، نو د داسې کسانو لپاره دا یو د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د دې نه بعد به مارکیټ بالکل صفا شي. او داسې کسان چې د هغوی لانګ ټرم سوچ نه و، مطلب هغوی عارضي کار کوو، او یا داسې کسان چې هغوی به دو نمبري کوله، مطلب هغوی به کاپی پروډکټ خرڅولي. یقینا چې امازون دې فیصلې به د داسې کسانو لپاره څه نه څه خفګان پیدا کړی وي. اوس مونږ ګورو چې امازون د دې فیصلې نقصان څه دی او ګټه یې څه ده. خو نقصان خو دومره خاص نشته، خو بیا هم څه داسې کسان به وي چې د هغوی به د ډېر انویسټمنټ وس نه وي او هغوی به د ځان دپاره یو انډیویډوال اکاونټ جوړ کړی وي چې په دې باندې به هغوی خپل یو وړوکی کاروبار روان کړی وي. نو د امازون دا فیصله به د داسې کسانو دپاره لږه سخته وي، ځکه چې د هر چا خو د کمرشل لایسنس وس نه وي. که چېرته موږ وګورو نو په یو ای کې په کمرشل لایسنس باندې تقریبا 15,000 درهم خرچه راځي او چې د دې نه تقریبا 4 لکه پاکستاني روپۍ جوړیږي. نو دومره پیسو ته د هر چا وس نه وي، نو د داسې کسانو دپاره به د امازون دا فیصله لږه سخته وي. اوس که چېرته موږ د دې فایدې ته وګورو نو امازون چې کومه دا فیصله کړې ده د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. اولنۍ فایده یې دا ده، هغه کسان چې هغوی به دو نمبري کوله او مارکیټ یې بالکل خراب کړی وو، مطلب داسې کسانو چې د هغوی به لانګ ټرم سوچ نه و، مطلب په یو ای کې 90% داسې کسانو چې هغوی به کاپی پروډکټ خرڅولي. نو د امازون دې فیصلې سره به د داسې 2 نمبر کسانو نه مارکیټ بالکل صفا شي. بله فایده به دا وشي چې پرایس وارې به کمی شي، ځکه چې د هر یو پروډکټ په لیسټینګ کې به تقریبا 15 کسان ناست وو. نو بیا به هر یو سیلر د بای باکس د روټیټ کولو لپاره پرایس وار کوو. اوس د امازون د دې فیصلې نه بعد به سیلرز هم ډیر زیات کم شي. لکه مثال مخکې چې یو پروډکټ په لیسټینګ کې 40 کسان ناست، اوس به 15 ته راشي، چې په دې سره به بای باکس هم ټولو ته پوره ملاویږي او پرایس وار به هم کم وي. او بله به دا فایده وشي چې د پروډکټ پرایس به اوچت شي. لکه مثال اوس چې کوم پروډکټ په 15 یا 20 درهم ملاویږي، نو داسې پروډکټ قیمت به سټایم با 40 یا 50 درهم ته ورسی. او بیا چې ټول نه کومه غټه فایده ده هغه د برانډ اپروول ده. لکه مثال په انډیویډوال اکاونټ به موږ اکثر جنریک پروډکټ خرڅو او یا به کاپی پروډکټ خرڅو. مطلب په انډیویډوال اکاونټ به موږ ته برانډ اپروول نه ملاوېدو، خو د ټریډ لایسنس نه بعد تاسو بالکل په اسانه سره د برانډ نه اپروول اخیستلی شئ. نو د کمرشل لایسنس موږ سره یو ګټه دا ده چې موږ برانډډ پروډکټ ښه په اسانه سره خرڅولی شو. مخکې به چې کله موږ په انډیویډوال اکاونټ باندې د برانډ نه اپروول وغوښتو نو برانډ به زموږ نه د کمپني ډیټیلز غوښتل او زموږ کمپني به رجسټر نه وه، ځکه چې زموږ به انډیویډوال اکاونټ و. نو د برانډ چې کوم ریکوایرمنټس وو هغه به موږ سره نه پوره کېدل. اوس که چېرته موږ برانډ سره کنټیکټ وکړو او برانډ زموږ نه د کمپني ډیټیلز وغواړي نو د برانډ چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه موږ سره پوره کېږي، چې په دې سره به موږ ته برانډ په اسانه سره اپروول راکوي. نو امید ساتم د کمرشل لایسنس چې کوم نقصان او فایده وه په هغې باندې به ستاسو ذهن بالکل کولو شوی وي. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.